اجل دسترخوان اول کړه چای راته راوړه میوه راته راوړه زه زر راځم یو ساعت کېږي چې تللی تر اوسه پورې راغلی نه ده دا چېرته ده چې درکې نشته زه خو داسې وږې یم تږې شوې یم څه وکړم اوس رقم دا چای زما د نسونه راکته شي السلام علیکم. وعلیکم السلام. جړی ماشه او د بوټو سره راغلم ګرانه او وکړ بیا کال مقال کې بوټونه دې نه دېستل یو فرق راته خراب خو زه تاسو وایم نو ها ته نو خدای خپل خپل سره دې کنه کینا چې د څو دسترخوان تیار کړی دي دسترخوان تیار کړی دي میوه راته تیار کړه د میوه هم د تیار کړه ځان ته مې چای هم ده تا کوم چای وچو ها چای د توچو نه دا وخت چې نه ده صاحب میوه چې میوه په ډېر ښه شاده د میوه وګاته ورنه زه ستا په تمه ناستم تر اوسه پورې چې ته راځې داسې وږې یم شم خو تږې یم شم دغه دې اوس ځان ته چای اچم کړمه ته چېرته وې باور وکړه چې د سهار چې تللی یم بس دغه والي صاحب ته ټلیفون کوي ملک صاحب ته ټلیفون کوي خان صاحب ته ټلیفون کوي دغه ځوانانو جرګه ته ټلیفون کوي وایي دلاور خانه راشي چې زموږ مشکل دي موږ دا تکلیف لرو جرګه ده مرکه ده دغه جنګ دی جدل دی پوله ده پټۍ ده ګرانې سړي بیایي که نه داسې وړه خبره خو نه ده که نه ولې ټول غم یې ستا په غاړه کې ده یوازې په دنیا کې ته یې ګرانې نو خاتمه په ما کې به څه وي یو څه خو یم که نه چې ما بیایي داسې وړه خبره خو نه هلته خو څوک نه بیایي مرکو ته جرګو ته پوه شوې واخله زړګیه میوه واخله کیله واخله خدای کوي وخورې ځای کوي وسړیه پیشو ده نو راځي مې اواز کوي نو ته ولې خپل ځان اعصاب خرابوې وګرانې د ما د پیشو د سپي د غوا د میږې د پسه د وزنه دغه بخته مې هم بدله ده زه ګورئ چې په کوم ځای کې هم باید د هوا مرغان نه دي د هوا مرغان هم باید ته غږ ونه باسي ته د راول خان دی کومه خبره خو نه ده صحیح ده خو چای درته واچوم یو پیاله نه چای څه کوم مې واچوي چای څه کوم ګرانې وخورئ ګرانې ګوره هغه هره ورځ سهار بېګا ما ورته مڼه خورو همدغسې لکه تر ځای پاکه هغه زما برخه ده چېرته وهې پیشو باندې وهې خبر خو زه اوس هم پیشو صحیح ده ګرانې وخوره چې لږ خوند وکړي خورم دغه مڼه نه ده وایي زړه ته مو اوبه ورکوي داسې دا هم لکه دغسې چې تر ځای داسې تر تازه ساتي وي تا ډوډۍ خوړلې که نه دغه دي مڼه خورم موړ کېږم بس ده نور ډوډۍ باندې ډوډۍ نه خورې نه ما خو ډوډۍ بر کلي کې وخوړه نور شي جان دی اوس اعصاب دې خرابوي کښېنه دا څه میو 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 کوي میو 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 زه ځم اوس پیشو ورشه پیشو والا میو میو بچیه میو میو بابا پشتي ورک شي هغه د پیشو مې وشړله ډوډۍ دې هم نه ده خوړلې ما خو ډوډۍ خوړلې ده هغه دې دروازه مې بند کړو ډېر ښه دې وکړه ته څنګه دروازه دې بند کړه د وارې دې خو نه غږ راغی خو ته بلې ګوډې ته تللې لکه څنګه کېنه څه دې ویل ګرانې و راځه کېنه زه شاړم راځه ستا اعصاب مه خرابوه ګرانې ورشه د پیشو یې منع کړه ویشه که نه په خدا ورسې چې ورکړم داسې ټوټې کوه مې پوه شوې که نه ولې اعصاب دې خرابوي زړګی زه شاړم دلته پوهېږې چې دلته دلاور خان ناست دی میاو میاو میاو
دا څه معنی لري ورشه پیشو وشره کنه اسې را باندې وایي دې خلک وایي چې بیا لس خونې لري پښتې ورک شي تمام ورځ مزاحمت کوي د دلاور خان اعصاب دې خراب کړ میاو ډوډۍ ته مو نه پرېږده خوراک ته مو نه پرېږده او میوې ته مو نه پرېږده ته اعصاب مه خراب کوه زړګی تو خوره خیر ده جګر کوم کېږه مه یاره ګرانه ووایه زه چې په کوم ځای کې یم او په کوم ځای کې چې وم چې په دلال هم ځم او په دې کوڅه کې دغه ټول ځوانان نه دي ما ته لار راکړي وایي دلوار خان راغی دلوار خان ته لاره ورکوي پوه شوې کله به چې دغه د بر کلي د لر کلي هغه کوز کلي نه خلک راتلل وایي به چې دلوار خان سره غېږه ونیسي چې بیا به دا غېږې دې ته ورکړم چې دا غېږه به مې ورکړې چې دغه وبه مې یو داسې په مځکه به مې راګوزار نام خدا دا پیشو چې شه دا پیشو د جوز ورکړم خدا ورسي چې دا نه اعصاب دې مه خراب کوه هغه ځنګل ته تللی یم خدا ورسي لکه هغه ځنګل کې مې چې هغه زمری ټوټې کړ داسې دا پیشو هم ټوټې کړ صحیح ده نشته تیږه ډبره کې نشته چې زه ورکړم کېنه اوس پیشو د کور په کور ګرځي د ګاونډي ناولې سمځینو وکړه هغه یو دا ورسي ما درته چې دا ور چې ورشم چې یو وکړي لکه زمری وي چې په ځنګل کې ټوټې کړی وو دغسې ټوټې کړم پوه شوې خو سمه ده صحیح ده اوس هغې سره زور وهې ما د زمریانو سره زور وهلی بیا د پیشو غیره ده صحیح ده ما زمریان ټوټې کړي دي پیشو څه ده صحیح ده ګوره په دې ځوانۍ کې لاړم ځنګل غوږ ونیسه غوږ مې ده خیر ځنګل ته لاړم صحیح بوټه که دونه دې بیړه لکه چې خوب ته راغلی یې ګرانې نه دا دسترخوان راټول کړم دی ټولې که چې ټولوې دا چای درته خو کېدم که نه چای ته کوي چای نیسه که لرې که یو پیاله اوبه خو کښې ښه ته قصه کوه زما غوږ ده قصه کوه ښه دی دا پیشو وله که نه خدای ورسي وژنم پښتې ورک شي دا چېرته ده پښتې دروازه بند کړه دروازه هم بندومه هغه دې د ډوډۍ په خوند یې ونه پوهولې د میوې په خوند یې پوه نه کړو پوه شوې که نه بس دی ګرانې بس ګوره ما درته وویلې چې یوه ورځ ځنګل ها درته اوبه هم درته واچوم بابا اوبه نه غواړم ما اوبه خوښي ته اوبه راته کوې ښه ده تیاره اوسې ووایه ما له ځنګل ته تللی ښه په دې ځنګل کې ګرځېدم ښه ټوپک مې راواخیستو لاړم ځنګل ته لاړم زم ټول ځنګل مې ولټولو یوې خوا بلې خوا دلته ښکته پورته ګورم چې په هوا مرغان هم ورک شول په هوا مرغان هم پوه شول چې ولد نوار خان را روان دی نو دلته که موږ دلته اوسېږو دا مو ښکار کوي په هوا مرغان هم لاړم ډېر ښه کله چې لاړم روان چې ګورم دغه نه په ځنګل کې یو شیر روان لیوه خبر ته خو غوږ ونیسه لیوه نو ما څه لیدلی صبر کوه که نه په ځنګل کې را روان وو صحیح ده شیخ ونه ګورم ښه مې ورته وکتل دغسې ورته ځیر شو دا ټوپک مې راواخیست دغسې مې د نښه ورباندې ونیوه ما له هر څه چې وي که لیوه وي که سویه وي که غرڅه وي که زمری وي نو په دغه ځای باندې ولم چې کله داسې ښه ورته ځیر شو نښه مې ورباندې ونیوه چې ځنګل نه یو زمری راوړ وی دا ته څه شوی چې دغسې وړاندې راغی دغسې راته کېناسته وایي چې ما له ته وایي چې نو اوس ورته تم شه د هغه د خدای ورسي مغزه د باد کوم چې د نښه مې ورباندې ونیوه بیا یې ما له ولا سړی او د زمری حضور سره یې دا ټوپک مې ایسته ګزار کړ درسه زړګېدې خواته کېنه ټوپک مې ګزار کړ خبره ته غوږ ونیسه مرمۍ خلاصه کړې وه لا حول ولا قوت لږ ډاره مې نه ویشتو مرمۍ ډېرې وې ما له پلار در سره پنجه نرمه وم
تا ته ولې د خپل خاوند دونه ډرنګ ښکاري نه زړګی نه نو بیا څنګه وایي زمری مخکې راغی او زه وروسته ورغلم زمری مخکې راغی زه ورغلم زمری مخکې زه بیا نو څه وشو دغسې سره مخامخ شو لکه ما ورته دغسې سره کېنه زمری راته وایي زمری ویل نو تفنیان او ما ورته ویل چې نو ګرانې دم سترګې راوایستې ما هم سترګې ورباندې راوایستې ما ویل څه کوې ته ما ډاروې دلور خان ډاروې ما ویل خدا ورستی زمریه په خدا ورستی چې په د لاسو دې ټوټې نه کړم د لاسونو مې راونه ما ویل په د لاسو دې چې ټوټې نه کړم ګولاکه دې پرېږدم دا راته وایي چې ما ورته وایي ګرانې چې دی ځان تیاروي او ما هم ځان تیار کړ زمري غوښتل چې ما هم نه چې ما هم دغسې ورته سم برابر شم د دواړه پښې مې داسې ورته تیاره کړې چې دی ټوپ وکړي نو ما دغسې ټوپ خدای ګرانې د زمري هغه پوستکی نه و د پوستکي وړی د ما په خوله کې دغسې خښېل کړه ګرانې ما داسې فکر وکړو چې زه په ځنګل کې یم زمری مې داسې پوهېږي زمری نه و باور په خدای وکړه په ما یې مه کوه چې زمری مې داسې ټوټې کړه لکه دغه ملک چې ګورې پوهېږي کله چې زه ورته ودرېدم ما هلې د لوره بچیه زمری خو ټوټې کړ چې داسې اسمان خواته مې کتل چې ګورم یاره هغه مې د بنده نه شي 15 نه ډېر یو ناڅاپه دغه د لمر شغلې نه دي یاره راغله چې ورته ومې کتل دا قرغان نه دي قرغان څه کوله د زمري غوښې بوی کړې که نه دغه پسې راغلل چې کله مې ولیدل ما ویل راځئ یاره د 50 زره قرغان به وي چې دغه زمري غوښو باندې غوټه ووهله ټول نوشي جان صدقه وشوه که نه ماله وایي خورئ وی زه حیرانه یم زه څه وکړم څنګه حیرانه یې بیا ولې حیرانه یې ما داسې فکر ګورې که نه د ځوانان چې په احساساتو راشي بیا داسې فکر کوي چې هماغه مقابل دښمن یې دغسې مخامخ ورته ولاړ دی او د سره قم پاکم حیرانه یم سره قم راټول کړم ګوره ګرانه قربان دې شم دا اوس پرېږده اوهو د اوبو ای خدای راځه ګرانه دلته کښېنه پرېږده ته جګه زړګی دغه ځای په خپل ځای باندې کښېنه جګه د زمري وختان اوس هم زما په خوله کې دي زړه دې راته جګه څه مه وایه زمري وختان مې وکتل جګه زړګی هغه کښېنه ما اعصاب دې ما خرابه ده ګوره خیر دی دا خو څه وشو ما داسې فکر وکړو که ما له زمري لاندې کړی دی که نه خیر دی ته باید افتخار وکړې چې زما په شان داسې دلاور خان چې مې نوم یې دلاور دی هم زه دلاور یم خاوند لري که نه نه خدا ولې تا باندې خاوند باندې افتخار وکړي زه خو تا باندې افتخار کوم که نه ګرانې خبرې بسې که نه ګوره دا ټول مالې پروا نه کوي هغه لیوه هغه زمري د زمري ویښته او هغه پوستکی هم زما ټول مخ نیولی و چټل شوی و پوه شو که نه زه راټول کړم زړګی دا ځایونه پاک کړم چې مینې خبره وکړه شپه دغه دي دغه څو بجې 10 بجې په دې وخت کې ته کار کوې ښځه خو بیا جلو بیا مې ګوره ته پرېږده وه که نه صبر کوه دا څه کوې یو څوک رانشي دا کوټه ته ګوره دا څنګه دا مالش ته ګوره زما خو زړه تنګېږي ګرانې خبره داسې
Das que bandit é onde? Tu não é que está bandit? Hã? Chega tempo, vai para falar dele. Oh, você deu o cajangue da tua bandida da tua moto. किती आलता पूरा ग्रहण नूर बदलता हुआ अपन का ना सेट है परवाने की ले रे काका मुना जी ले रे دما بوانی سب او خدا راکو ګوره دا ته به تکیه وکم دونه ښه صحیح ده صحیح ده ما ته نور سبا به راته بنډي راوړي او ګرانې بنډي ته پرایمون په درجانو درجانو صحیح ده تا سره کوم خدای شاته کار ویسته
دا بیچارهګۍ هغه د ستړي ستومانه شو او ویده شو نو دا یو خواته راټول کړو څوک دل پر سامیت می نیولای کومه ده ټک ټک کیږي دا غوږونه نه اوري څه رقم کومه ده خدای دې ځاني مړه کاسه د خور نه پورته کړم خل دلته څه کوي زما په کور کې دا ته پیږي چې دا څه سړی پروت دی سړی خل بیا زما کور ته راځي خدا ورسي چې وایي نسم دا څه ټوټې ټوټې دي خو شو کنه پرېږده مړې خبرې کوي خل دی راغله چې خور نه مې واپس ایسته کړه اورېده خدایه څه خبرې یالا هاي زه ویده کېږم پیشو د خپل ځواني مرګ کې چې مکه یو ورشه پیشو وتره ورشه دروازه بند کړه کده انګړ دروازه خلاصې زه ډارېږم والله دې واه شیشه ما ته دې ویلې بابا ولې ما دې ټاټ کلمې نه پاتې ته پوهېږې چې چا مېرمنې زما په شان خبر لري دا لې صحیح دا خبر بیا ورته ونه کې پوه شو کنه وانجلې په خدای کا وغل وی په خدای ټول شي نه په بوجي کې ځای نه وړه دې دا خبر څه کته اسه خکم غک څوکي ما ونه ویل چې غلطه پټه غلطه وو غلطه غلطه نه ګوره اګرانه غلطه نه غلطي کې کرا ہے خدا و رسید از دست ما ونه تیو پیره دا مخکې زه ورده تیو پیره مخکې شه وګوره ورده زه دروغ نه وایم کا په خدای قسم خورم چې دروغ نه وایم کا و ودره که پنجمه ورسره نرمه کړه د لسونی په روانه صحیح ده ورشه کنه صحیح ده په ورشم ورشم دا ته ورشم ما درته ونه ویلې چې غلطه ګرانه غواړه زه فکر کوم هغه پیشو د ګرانه ورشه پیشو د اشپزخانه نه وشه اصل د موږ خوب نه وایي سویت خبره ولا کوي په خدای کوي ورځه چوره راکه چې زه اوس ورشم چېرته دی دغه راکه چوره راکه چاړه به په اشپزخانه کې میښې دي اشپزخانه کې والا غلار ورته کېده د چاړه نوم یې واورېده وایي والا اوس راځي خو ما ویلې چې غلطه سړی بچي په خدای ټوپک څه شو راکه ټوپک څه دی په ټوپک څه
د دوپټې سر کو راوړه راوړه اوس به زه ورسره ګورم راکړه راکړه لوړه غږ راځي دس وکړه دس وکړم کوم دس کوم څوک یې که نه دس کوم وایم څوک یې که نه دس کوم دې بله کوټه کې ده بله کوټه کې دی هو ته ورشه کومه کوټه کې دی زما زړه دې وایستله ته غوږ ونیسه بله کوټه کې ده بله کوټه کې دی زما ټول شیان د کور نه ویوړه رانه د لاس میټینګ ونیسه د لاس مې ونیسه چې ډز ورباندې وکړو ونیسه هغه دی لاس میټینګ ونیسه لاس مې ونیسه چې ډز کوم څوک دی چې ډز کوم وایم څوک دی اوس د باور خان یو کار وکړه چې ټول شیونه ویوړه غږ نه اورې خو ورشه وایي د اشپزخانه ټول شیونه ویوړه بله کوټه کې ده